درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله او د خپلو کتابو سره یو ځای ماته منظم ناست وئ. سمه ده، کتابونه، کتابچې، قلم، پنسل هره ورځ چې درته وایم نن باید هم درسره وي. سمه ده، ځکه چې ضرور دی او باید د هغو څخه سمه استفاده وکړو. دا درسي مواد دي. درسي مواد هغه څه دي چې موږ تاسو ته په تدریس او موږ تاسو د علم په زده کړه کې یا د یوه شي په زده کولو کې ډېر مهم رول لري. ګرانو زده کوونکو، مخکې دی چې لاړ شم نوی درس شروع کړم یا د همدغه درس دریمه برخه شروع کړم، لومړی درنه پوښتم چې تېره ورځ موږ څه ولوستل؟ آفرین، بې پروایي. ښه، په دې درس کې موږ څه ولوستل؟ کیسه وه. ډېر ښه. د چا کیسه وه؟ اجمل. آفرین. اجمل څه کړي وو؟ په چټل اوبو کې لامبلي و. ډېر ښه. دی ناروغ شو، وروسته هغو څخه ډېرو مشکلاتو سره مخ شو او په آخر کې بیا دا ژمنه وکړه چې نور به کله هم په ناولو چټلو اوبو کې نه لامبم، که نه، او بې پروایي به هم نه کوم، احتیاط به کوم. سمه ده. ښه، ګرانو زده کوونکو، نن د دې درس هغه فعالیتونه چې دي، فعالیتو باندې کار کوو، ستاسو د کتاب په لسم مخ کې راغلي دي. کتاب ته مو ګورئ. مخکې له دې چې زه درس شروع کړم، فعالیتونه وکړم، لومړی له تاسو څخه پوښتم. انشاءالله درس مو لیکلی تېر درس او سخت لغتونه مو چې دي هغه مو هم له کتاب څخه راایستلي په خپلو کتابچو کې مو لیکلي دي. ښه، دلته یې لیکلي کتاب کې، تاسو مو کتاب ته ګورئ. وایي د لاندې کلمو متضاد شکل پیدا کړئ او د کلمو ترڅنګ یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دغه ده. ما څو کلمې لیکلي؟ پاک، څه دی؟ پاک، نږدې، روغتیا، د باندې، زیان او خواشیني. دا کلمې موږ تاسو ما لیکلي دي. دا یې موږ تاسو کتاب کې هم راولي او راته لیکلي دي چې دا موږ تاسو اول د دوی متضاد شکل لیکو او بیا به متضاد شکل چې پیدا کړو دا هلته به څنګه ورسره لیکو په خپلو کتابچو کې به بیا د لیکو. صحیح ده. دا به زه تاسو ته ولیکم، خو مخکې له دې چې زه یې ولیکم لومړی له تاسو پوښتم. اول د پاک متضاد شکل څه شی دی؟ آفرین. د نږدې څه شی دی؟ ډېر ښه. د روغتیا څه شی دی؟ آفرین. د باندې څه شی دی؟ ډېر ښه. او زیان؟ آفرین. او آخري څه دی؟ خواشیني. آفرین. د خواشیني څه دی؟ ډېر ښه. آفرین. اوس زه ځمه لیکم یې تختې په سر. پاک شو لغت دی. متضاد شکل څه شی دی؟ آفرین. چټل. چټل یا هم خراب. خراب خو داسې عموم کې نشته تللی، خو مګم چې کله چې اوبه چټلې وي خرابې وي هغو ته د پاک ضد راتلی شي، متضاد راتلی شي. ګولې متضاد په دې معنا چې د هغه یو د بل ضد وي. اوس دا کلمې دي دغو ضد چې دي متضاد دي، متضاد کلمې متضاد شکل. صحیح ده. بل چې دی نږدې دی. نږدې څه رقم ته؟ آفرین. یو شی دی، مثال دا تخته ماته ډېره نږدې ده. څنګه ده؟ ډېره نږدې ده. ځینې خلک نږدې ته نږدې وایي، که نه، ځینې ورته نږدې وایي، فرق نه کوي، دغسې لیکل کېږي. نور نږدې وایي، نږدې وایي، نږدې وایي، هر څه وایي، تاسو خپل کار دی. ښه، تخته ماته ډېره نږدې ده. صحیح ده. خو که چېرې ووایم چې مثال د ټولګي دروازه له ما څخه نږدې نه ده، ما ته نږدې نه ده، څنګه ده؟ لرې. آفرین. لرې. ځینې خلک یې لرې هم لیکي، خو لرې هم صحیح دی. سمه ده. بل روغتیا ده. مثال زه جوړ یم. صحیح ده. صحتمندي. ښه، که زه جوړ نه وم نو څه یم؟ آفرین. روغتیا څه دی؟ ناجوړتیا. ناجوړتیا یا هم ناروغي. صحیح دی. آفرین. بل چې د باندې، زه صنف کې یم، تاسو مو په خپله کوټه کې یئ. صحیح ده. آفرین. تاسو په دهلیز کې نه یئ، تاسو په سرای کې نه یئ، تاسو په باغ کې نه یئ، تاسو په سړک باندې نه یئ. ښه، که یو څوک په سړک باندې وي، یو څوک په باغ کې وي، یو څوک په کوټه کې نه وي، یو څوک په سرای کې وي، دهلیز کې وي، چېرته دی هغه؟ د باندې. هغه د باندې دی.
خو که چیرې تاسو په خپله کوټه کې تاسو چیرته یئ؟ آفرین د باندې ضد څه شی دی؟ دننه. دننه یعنی داخل. صحیح دی؟ بل چې دی ګورئ زیان دی. لغوي معنا یې ضرر دی. ضرر، نقصان. سمه ده؟ یو څوک ګټه کوي، دکاندار ته ګټه کوي، تجار ته ګټه کوي، خو که یو چا ګټه ونه کړه د ګټې ضد څه شي دی؟ زیان دی. آفرین. نو د زیان ضد څه شي متضاد څه شي شو؟ آفرین ګټه. ګټه فایده. صحیح دی؟ بل څه دی؟ خواشیني دی، خفګان دی. یو څوک ډېر خفه دی که نه، یو څوک ډېر خواشینی دی. ښه، خو یو بل څوک خواشینی نه دی، خفه نه دی. څنګه دی؟ خوشحاله دی. نو د خواشیني ضد څه شی شو؟ خوښي. خوښي. وګورئ اصلي لغتونه متضاد شکلونه یې. پاک، چټل، خراب. صحیح دی؟ نږدې، لرې. سمه ده؟ روغتیا، ناجوړتیا، مریضي. بل د باندې ضد څه دی؟ دننه، داخل. بل څه دی؟ زیان. څه دی؟ ګټه، فایده. بل خواشیني، خفګان. ضد څه شو؟ خوښي، خوشحالي. آفرین. اوس یوه به جمله جوړوم. د هغه نوکان ډېر پاک وو، چټل نه وو. پوه شوې په؟ آفرین. بل نږدې. زما تخته ما ته ډېره نږدې ده، هغه له ما څخه لرې نه ده. بل روغتیا. روغتیا ډېره ګټه لري. هغه څوک چې ناروغه وي ډېر په ضرر کې دی، ډېرو مشکلاتو کې دی. بل د باندې، دننه، داخل. موږ په ټولګي کې دننه درس وایو یا موږ په ټولګي کې درس وایو، هغه د باندې چکرې وهي. صحیح دی؟ آفرین. بل زیان. زیان نقصان، تاوان ته وایي. ضد یې ګټه او فایده دی. مثال هغه څوک چې درس نه وایي هغه ډېر په ضرر کې دی، ډېر په زیان کې دی. هغه ځان ته زیان رسوي، ځان ته تاوان رسوي. خو څوک چې درس وایي د هغو ګټه ځان ته او هم نورو ته رسیږي. بل چې دی خواشیني، خفګان. هغه څوک چې مشکلات لري، تکلیفونه لري، ستونزې لري، ډېر خواشینی وي، ډېر خفه وي، په ډېرو خواشینیو کې راګیر وي. خو یو څوک چې دا نه لري، هر څه ورته مهیا وي، هر څه ته لاسرسی لري، هغه بیا څنګه وي؟ هغه بیا له ډېرو خوښیو سره مخ کېږي. هغه په ډېره خوښۍ کې دی، هغه ډېر خوښ دی، هغوی ښه خوشحاله خلک دي. پوه شوئ په؟ آفرین. اوس به یوه جمله تاسو هم ورته جوړه کړئ. سمه ده؟ آفرین. بل چې دی دا به پاکه ما، پاک، چټل، خراب، نږدې، لرې، روغتیا، ناجوړتیا، د باندې، دننه، داخل، زیان، ګټه، فایده، خواشیني، خوښي. تاسو په خپلو کتابو کې ولیکئ. بل څه ما ځینې لغتونه تاسو کتاب کې درکړي، لسم مخکې لاندې پاراګراف کې ورته وګورئ، هلته لیکلي وي دغه لغتونه په جملو کې یا دغه کلمې په جملو کې استفاده کړئ. سمه ده؟ لیکلي ناولو اوبو. ناولو اوبو یو لغت دی. بل لغت دی خځلې. صحیح دی؟ بل لغت دی روغتیا. بل لغت دی ویاله. او بل ډنډ دی. صحیح ده؟ دغه
تاسو څنګه کوئ تاسو په جملو کې استفاده کوي په خپلو کتابچو کې به یې ولیکئ. ګوره ناولو اوبو خځلو ناولو اوبو ناولو اوبو خځلې روغتیا ویاله ډنډ. صحیح دی. دا څو کلمې دي؟ 5 کلمې دي. دا 5 کلمې به څنګه تاسو یوه جمله ورته جوړه کړئ. اول ناول اوبو، موږ باید په ناولو اوبو کې ونه لامبو. ګورئ جمله مې جوړه کړه ورته. موږ باید په ناولو اوبو کې ونه لامبو. په ناولو اوبو کې لامبل ډېر زیان لري. صحیح دی؟ پوه شوئ؟ آفرین، یوه جمله ته جوړه کړه ته. ډېر ښه. بل چې دی خځلې، موږ یا مثال هر څوک باید خځلې بې ځایه ونه غورځوي. یعنی هر څوک باید خځلې بې ځایه ونه غورځوي. سمه ده. بل لغت دی روغتیا. زه مې خپلې روغتیا ته ډېر پام کوم. زه مې خپلې روغتیا ته ډېر پام کوم. صحیح ده. تاسو یې ولیکئ. بل چې ته ویاله، زموږ د کلي ویاله له اوبو ډکه ده. زموږ د کلي ویاله له اوبو ډکه ده. صحیح ده. او آخري لغت دا چې ډنډ. صحیح ده. هغوی په ډنډ هغه چیز ته وایي چې ډېر اوبه راټولې شي، ډېر غټ ځای وي، هغو ته ډنډ وایي. صحیح ده. هغوی په ډنډ کې لامبو وهله. هغوی په ډنډ کې لامبو وهله. پوه شوئ؟ نو کتاب کې مو دغه لغتونه غواړي چې تاسو باید دغه کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او ورته یوه جمله جوړه کړئ. صحیح ده. ګورئ ناول اوبو، موږ باید په ناول اوبو کې لامبو ونه وهو. صحیح دی. بل چې دی خځلې، هر څوک باید خځلې په خپل ځای وغورځوي، بې ځایه یې وانه چوي. بل روغتیا، زه مې خپلې روغتیا ته ډېر پام کوم. بل چې دی ویاله، زموږ د کلي ویاله له اوبو ډکه ده. او آخري لغت ډنډ دی. هغوی په ډنډ کې لامبو وهله. پوه شوئ په درس؟ آفرین. زموږ تاسو درس څه شي وو؟ لغتونه وو او د هغو متضادې کلمې ورته پیدا کړې، جملې ورته جوړې کړې، په جملو کې مې استفاده کړل. بل چې دغه لغتونه راکړي وو کتاب کې، دوی ته په جملې جوړې کړې، په خپلو کتابچو کې به ولیکو. دلته مو هم جملې ورته جوړې کړي. نو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به له همدغه درس څخه 5 داسې نورې کلمې راواخلئ لکه مخکې چې ما لیکلې وي، خو مګم هغه به نه وي. د هغو متضادې کلمې په خپلو کتابو کې ولیکئ. هغه کلمې باید نه وي چې ما لیکلې دي. او بل دغه 5 کلمې چې ما ولیکلې، جملې مې ورته جوړې کړې، تاسو به په خپلو کتابو کې لیکئ. هر یوې ته به یوه جمله جوړوئ، خو دغه جملې چې ما جوړې کړي دا به نه وي. سمه ده. دا مو کورنۍ دنده وه. تر بیا او بل درس پورې مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.